هر یو کال 1.5 لک ماشومان مري د یوې بیمارۍ نه چې هغې ته موږ په پښتو کې شری وایو، کوم ته چې حسره ویلی شي. خو د دې بیمارۍ نه ستاسو ماشوم بچ کیدی شي که چیرې تاسو خپل ماشوم ته کله هم چې د هغه عمر 9 میاشتې وي یا 15 میاشتې وي او د هغه چې کومې ویکسین دي یعنې ټکې هغه ورته تاسو لګولی وي او کله چې تاسو ورته دا ویکسین او دا ټکې ولګوئ نو د دې په ذریعه باندې ستاسو په ماشوم په وجود کې دننه چې کومه سپینه وینه ده کوم ته چې وایټ بلډ سیل ویلی شي نو هغه د ماشوم په وجود کې یو طاقت جوړ کړي کوم ته چې بی سیل او ټي سیل ویلی شي امیونټي چې په دې دوران کې ستاسو ماشوم ته چې کوم د ویکسینو په ذریعه باندې هغه وایرس ننوتی وي کوم چې بیمارۍ نه جوړوي او نقصان ماشوم ته نه ورکوي نو دا وایرس ختم کی او د هغه په وجود کې دا طاقت جوړ شي کوم ته چې مومري ټي سیل او بی سیل ویلی شي. نو بیا کله هم چې په ژوند کې دته دا وایرس راځي د حسرې شری والا نو داغه وجود دننه د وایرس ختمېدو ته تیار وي. کوم ماشوم ته چې دا ویکسین نه وي شوی نو د هغو ماشوم خطر زیاته وي او کله هم چې ستاسو په ماشوم باندې د 101 نه 19 تر 104 فرنهایت پورې بار بار تیزه تبه راځي، بار بار ټوخې ورځي، پوزې بهیږي، سترګې سورې کېږي او اوښکې تیزي نو په دې دوران کې د هغه شری راتلو علامات وي چې د دې سره بیا وروستو د هغه چې کومه خوله ده په کې سپینه کې پوڼکې شانتې راوخیږي کوم ته چې کیپلوک سپوټ ویلی شي او د مخ نه شروع شي په ټول وجود باندې سرې سرې دانې راشي او دا بیماری دومره خطرناکه ده چې ستاسو د ماشوم چې کوم مازغه دي هغه خرابولی شي کوم ته چې انسیفالایټس ویلی شي د دې سره د هغه د سترګو نظیر ډېر زیات خرابولی شي د دې سره ستاسو ماشوم ته نمونیا په شان بیماری هم راوستلی شي. نو د دې بیماری نه د بچو دپاره ضروري خبره دا ده چې تاسو په خپل وخت باندې خپل ماشوم ته ویکسین وکړي چې دا تاسو ته فری دي. همدغه شان ستاسو د صحت په اړه هم میډیکل معلوماتو دپاره زموږ او که چیرې ستاسو په ذهن کې څه رایه وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې راکولی شي. شکریه، الله حافظ.